ختم نبوت د رسول الله مبارک صفت ته څنګه حضور پاک ذاتی طور باندې د قوم او قبیله په بنیاد هاشمی دی قریشی دی دغه رنګ حضور پاک د صفات معنویه او باطنیه په اعتبار باندې نذیر او بشیر هم دی او حضور پاک خاتم النبیین هم دی پیغمبر رسول دی پیغمبر نبی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت ته چې الله یو عظیم کتاب قرآن حکیم ور باندې نازل کړی دی دا ټول د پیغمبر سیرت ته نو ختم نبوت او د دې بیان د پیغمبر سیرت ته داغه د خاص صفت بیان دی او د رسول الله مبارک یو خاص صفت اجاگر کول دی او خلق په دې پویول دی چې څنګه رسول الله مبارک نبی دی پیغمبر مبارک رسول دی نو دغه رنګ پیغمبر مبارک د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر دی او اخیری رسول دی نه داغه نه پس بل رسول پیغمبر راغلی دی نه براشي تقریبا د 100 آیتونو نه زیات آیتونه دي 100 نه زیات ما چې څونه اندازه خپل لګولې ده 100 آیتونو نه زیات د قرآن شریف آیتونه دي چې د هغې نه د رسول الله مبارک دا بهترین صفت معلومیږي چې پیغمبر مبارک خاتم النبیین دی او د خاتم په معنا هم تاسو پوهیم او د رسول الله مبارک د 200 احادیثو نه زیات د 200 احادیثو نه زیات احادیث په دې خبره دلالت کوي څه صراحتن څه اشارتن کنایتن وغیره به سره ویم چې رسول الله مبارک د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر او اخیری رسول دی او اجماع د امت ته پدې د بعضې باطلو خلکو اختلاف خارق د اجماع نه ګرځي دا د امت فیصله ده د علماو فیصله ده د صالحینو سلفو نو اجماع د امت ته په دې خبره چې پیغمبر مبارک د ټولو انبیا او رسولانو اخیری پیغمبر دی هغه نه پس نه بل پیغمبر رسول راغلی او نه به راشي نو چې څوک د ختم نبوت منکر دی د پیغمبر د دې صفت لکه یو سړی وي پیغمبر بشیر نو د جنت زیری نه دی ورکړی نذیر نو خلق د دوزخ نه نه دی یرولی یا یو سړی ده وي چې په د کتاب نه دی نازل شوی دی قطعا او یقینا کافر دی دغه رنګې د پیغمبر دا صفت چې په احادیث او په قرآن او په اجماع ثابت دی د دې نه څوک منکر وي دا یقینا کافر دی حتی زموږ علما لیکي چې د مسلې تعلق د عقیدې سره دی ایمانیاتو سره دی نو که دې کې څوک معمولی او دا د عقیدې سره تعلق لري نو که یو سړي معمولی غوندې شک راغی یاره چې خدای یو دی او که نه بل شریک یې شته ګوره شک راغی لږ دلیل به راته ونه وی د الله د یووالي د کافر شو یاره چې پیغمبر مبارک د الله اخیری پیغمبر دی او که نه دی د ختم نبوت د دې صفت یو دلیل به راته ونه وی د وهم شک پیدا شو دا د ایمان نه خارج دی نو ختم النبوت او دا د حضور پاک صفت شو خاتم النبیین یا خاتم النبیین خاتم المرسلین یا خاتم المرسلین دا د حضور پاک صفت ته او پیغمبر مبارک د دې صفت متعلق په خپل ذکر کوي د ډیرو صفتونو ذکر پیغمبر نه دی کړی د دې ذکر ذکر کړی چې دې کې پیشنګویي ورکړې ده انه سیکون ما نه پس به 13 غټ غټ بلاګان راځي واړه به ډیرې خو 13 به غټ غټي 30 کذابون دروغ به وایي وفي روایت دجالون خلق به دوکه کوي كلهم يزعم انه نبي هر یو بدا باطل سوچ کوي باطل خبره به کوي چې د پیغمبر ګوره پیشنګویي ورکړه وانا خاتم النبیین زه د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر لا نبی بعد ما نه پس بل پیغمبر نه راځي حضور پاک ته الله دا خولې و چې وروستو به دې صفت کې خلک جګړې کوي او د نبوت دعوې به کوي او د پیغمبر په جون باندې باندې پیدا شوي لکه مسیلمة الکذاب او اسود عنسی او د هغې د مقابله پیغمبر په خپل جون شروع کړې وه یو خو د حضور پاک په جون اسود عنسی د فیروز دهلوي د لاسه مردار شو او بل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زندګۍ کې د وحشی ابن حرب د لاسه مردار شو مسیلمة الکذاب نو د دې صفت پیغمبر په خپل ذکر کې رسول الله مبارک قرآن شریف کې الله فرمای الیوم اکملت لکم دینکم دا اعلان کله کړی دی
د هغه وخت کې کړی دی چې حجة الوداع وه، د ذوالحجې میاشت وه او 10 هجري وه او د جمعې ورځ وه او د عرفات میدان و. د دې نه پس رسول الله مبارک ډېر نږدې وفات شوی دی، تقریبا 2 میاشتې او 2-3 ورځې د پاسه، ځکه دا 9 ذوالحجه وه، ورپسې 9 محرم، ورپسې 9 سفر، ورپسې 9 ربیع الاول، 3 میاشتې شوې. دې نه پس تقریبا 3 میاشتې پس رسول الله مبارک د دنیا نه تللی دی او په دې کې اعلان وکړ 1,40,000 صحابه کرامو ته، اليوم اکملت لکم دینکم، چې رب العالمین فرمایي نن ورځ ما تاسو له دین مکمل کړ او خپل نعمت دا مې در باندې پوره کړه د قرآن او د دین اسلام په شکل کې، او چې کوم دین دی نوم در تا ما منتخب کو ورضیت لکم الاسلام دینا. نو پیغمبر صلی الله راځي چې خلکو ته دین بیان کړي د الله، نو دین مکمل دی کنه. او بیا رسول الله مبارک فرمایلی دی چې زما نه پس زما علما به زما خلفا وي. دا دین امت ته رسونکي د پیغمبر خلیفګان دي. د پیغمبر څه ضرورت دی؟ که ته وایې نه پیغمبر ته حاجت دی دې دپاره چې دین خلکو ته ورسي، هغه کار د علماو دی، دا مسلمان دی، د هغې متعلق په خپله حضور پاک وی فرمایلی دي. او که ته وایې نه پیغمبر دې له راځي چې څه نوې خبرې د الله نه به موږ ته بیان کړي، نو بیا خو ستا عقیده شو چې دین ناقص دی، ځکه د بل پیغمبر ضرورت دی پکې، او دین خو مکمل دی. را دی آیت ته منکر شوی بیا. نو دا زمونږ د عقیدې خبره درونو د ختم نبوت چې الله پاک پیغمبر مبارک د ټولو پیغمبران اخیری پیغمبر لېږلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی یو بلډینګ دی، یو سړی ته ګیر چاپېره تاویږي را تاویږي. دا سړی چې دی بلډینګ ته ګوري وی ما احسنها واجملها، یاره څه ښکلی بلډینګ دی، څه ډولې بلډینګ دی، یو خښت دی پکې خالی دی، نور پوره دی. لولا موضع هذه اللبنه، ارمان دا یو خښته پکې خالی ده، نو په دې دا بلډینګ لږ کم دی. پروار څومره خشته بلډینګ دی او څومره مزیدار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغه بلډینګ دغه خالی خښته زیمه د پیغمبرانو بلډینګ په ما پوره دی، د بل خښتې ځای پکې نشته. لا نبی لا رسول بعدي ولا نبی بعدي، زمانه پس بل رسول او نبی نشته. او خاتم النبیین خاتم څه ته وایي؟ زموږ علما لیکي مهر ته وایي. هغه مهر چې په آخر کې لګي بس هغې نه پس خط بند شي، ټیک ده. بعضې وایي مهر هغې ته وایي چې په لفافې د پاسه ولګي، د وفاق نه یا د سکول نه یا د کالج د بورډ نه چې کم پرچې راشي، یو لفافه کې بندي د بره پې سیل لګولی. دا سیل د دې خبرې نښه ده چې بس دې کې دننه به بل شی نه ننوځي، نه به تې بار یو شی روځي، بس بند. د پیغمبرانو رسولانو چې کم تعدادو پوره شو، ټاپاو لګېده، سیل بند شو، بل به نه راځي. دا فیصله ده. او بیا نور صریح الفاظو سره فرمایي انا آخر الانبیاء، په ټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر دی. او مسجدی آخر المساجد، زما جمعات مسجد نبوی اخیری هغه جمعات چې پیغمبر جوړ کړی دی. دې نه پس به هغه جمعات نه جوړېږي چې بانی یې پیغمبري. پیغمبر شته دی نه. دا شکر دی الحمدلله چې دې زمانه کې مسلمانانو کې الله داسې خلق پیدا کړی دی چې هغوی دا صفت په خلکو کې اوچت کو، د خلکو غوږونو ته ورسو. ولې؟ ځکه د پیغمبر مبارک د پیشنګوی مطابق دا باطل خلق را روان دی. او دی وی لکه زمونږ په دې هندو پاک کې سپیره تېر شوی دی مرزا غلام احمد، دعوی وکړه د پیغمبر، لاولې دعوه وکړه زه مهدي ما. خلک ورپسې شو، خلک یې ځان سره کړ، انګریزانو پیسې ورکولې. څوک یې ملګري وو؟ غټ غټ خانان، غټ غټ نوابان او غټ غټ سرداران دې ملګري وو، پیسې ورکوله، خدرانه مضبوطه پیسې ورکوله. پرچار به د انګلینډ نه کېدو. د کوم دین پرچار چې د انګلینډ نه کېږي هغه دیني وی د مهدي. خلک ورپسې شو، هغې نه پسې دعوه وکړه چې زه عیسی یم. هغه کتابونه ترې ډک دي، ویې ګورئ. هغې نه پسې دعوه وکړه زه پیغمبر یم.
بیا به کله وی ذلی پیغمبر کله بزوری پیغمبر کله اصلی پیغمبر کله امتی پیغمبر وار پر ته خطا و علماء چې کله مقابله شروع کړي غریب نبی وار پر خطا شو یو ځلې دا ویلي زه خدای ما دا دعویم کړې ده بیا پکې تعویلات کول چې خلک پرې اوچت شو خپل مرګري چې داسې لیونی دومره اوچت ټوپ ته وواو خوار شي بیا رسته شو خپلې خبرې نه د پیغمبر خلک ورپسې د پیغمبر پرچار به کېده او انګریزانو به پیسې چلولې او کتابونه به لیکل او ټول پبلیشر چې څومره کتابونه او چاپخانې وې دا ټول د انګریزانو پیسې به هغوی لګولې بعضې قمقل خلک په پیسو دوکه شي بعضې قمقل خلک ورپسې شو ایمان یې پرېښود اسلام یې پرېښود او د پسې ملګري شو الله پاک ختم که یمحق الله الباطل خدای باطل پریدی نه باطل خدای ختمی چې کوم سوچه مسلمانانو چا په زړه کې د رسول الله مبارک محبت پروتو هغه دا ته راووتل او ښه مضبوطه مقابله یې وکړه لږه نه او بیا زموږ علما کرامو چې کومه مقابله وکړه د مارونو په اسمبلی کې یو مضبوط تحریک د دې خلاف اوچلید 10,000 مسلمانان د پاکستان په هغې کې شهیدان شو داسې اسانه خبره نه ده 10,000 مسلمانان شهیدان شو او بیا په اسمبلی کې په هغې باندې باسو شو او ډېر لوی لوی علما په هغې کې شریک وو مولانا غلام غوث هزاروی مفتی محمود رحمت الله علیه مولانا یوسف بنوری رحمت الله علیه مولانا عبدالحق رحمت الله علیه مولانا شاه احمد نورانی رحمه الله او داسې ډېر لوی اکابر پکې وو ډېر لوی تحریک وچلېده مفتی محمود رحمت الله علیه نه الله دا کار واغشته حضرت مفتی صاحب فرمایل مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه او د دې راوي مولانا محمد مکی دی کم چې په مکه مکرمه کې په هغه بره چت باندې ناست دي اردو کې تقریر کوي رمضان کې هم کوي او د حج په ورځو کې هم کوي او خپل درس هم کوي مکی صاحب ورته خلک وایي په مکه مکرمه کې اردو کې تقریر کوي دا هغه راوي دی دا د هغه نه ما په خپله اورېدلی دي وی حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه راغی ما سره شپه وه وی ما ورته وی چې داسې څه حالات راته ووایه د ختم نبوت ته د مسلې چې د اسمبلی کې تاسو دا شی پاس که دا خبره غور سره ورنه وی ما ته وی چې کله زه د اسمبلی ممبر شوم نو چې ما به سوچ کوو نو زه ډېر خفه او پریشان وم ځکه هغه په دغه کې ډېر لوی شیخ الحدیث و په ملتان کې او لوی مفتی و مفتی محمود رحمت الله علیه د زمانې ډېر لوی عالم و جید مفتی شیخ الحدیث عجیبه ذهن خدای ورکړی دی د هغه د ترمذي او جلد شرح هم چاپ شوې ده تاسو وګورئ پته راته ولګي چې دا څومره عمیق او جوور عالم او د هغه فتوی وګورئ نو حیران به شي مفتیان چې دې سړي له خدای څونه پوهه ورکړې وه وی چې اسمبلی ته لاړم نو ما وی چې یا خدایا دا څه په غم وړېدم خپه وم الله څه ګناه مې کړې ده چې د حدیثو نه دې راوچت کړم او په اسمبلی کې دې کېنولم خپه وم ګیر چاپېره د حدیثو طالبان د حدیثو مبارک و درس او په خولې د رسول الله مبارک احادیث نو پروردګاره دا څو شو ما سره د یو باغچې د حدیثو نه دې اوچت کړم ګیر چاپېره طالبان د حدیثو نو پروردګاره په اسمبلی کې دې کېنولم اسمبلی مالی دی را تاسو نه ده کتلی اسمبلی کې دا بعضې ممبرانې چې وي کولو مخکې روانې وي